وفا نستا بی وفا د ژوندون. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. رحیم الله متقی د لغمان ولایت څخه سلامونه رالیږلي او د سلام نه وروسته لیکلي چې زه یوه پوښتنه لرم. پوښتنه مې دا ده چې د نوافلو لمونځ په جمع سره کیږي که نه کیږي. فقها لیکي په نفلي لمانځه کې چې یو یا دوه کسه یو امام پسې اقتدا وکړي نو کله کله چې علی سبیل التداعی اراکوزیا رادیو علی سبیل التداعی یعنی د رابللو په شکل کې نه وي نو له کراهیت پرته جایز دي. یو کس مخکې دی، یو کس ورپسې اقتدا کړي یا دوه کسانو ورپسې اقتدا کړي په نفلو کې او د دوی د عمل د رابللو په شکل کې نه وي چې نور خلک هم راوبلي، دا پرته له کراهیته جایز دی. البته که چیرته مقتدیان له دریو څخه زیات شي نو د احنافو په نزد په اتفاق سره بیا مکروه دی او د دریو مقتدیانو صورت کې د فقهاو ترمنځ اختلاف دی. د ځینې فقهاو په نزد مکروه دی او د ځینې فقهاو په نزد له دریو څخه د کمو جماعت پرته له کراهیت څخه جایز دی. دا مسئله علامه حسکفي رحمه الله په در مختار کې په دویم جلد کې په 48مه صفحه کې د تراویحو د مانځه په بحث کې په تفصیل سره څیړلې ده. هغه لیکي چې ولا یصلي الوتر ولا التطوع بجماعه خارج رمضان أن يكره ذلك لو على السبيل التضاعي. وتر او نفل به په جمع باندې نه کوي خارج د رمضان، یعنی خارج د رمضان دا مکروه دی که دا په طریقه د تداعي وي، یعنی د خلکو د رابللو په شکل کې وي. بأن يقتدي 4 بواحد چې څلور یو پسې اقتدا وکړي. د علامه حسکفي رحمه الله د دې عبارت لاندې علامه ابن عابدین الشامی لیکي چې اقتدا د یو پسې یا د دوو یو پسې دا مکروه نه ده، اما که درې کسانو اقتدا تر یو پسې کړې وه په دې کې اختلاف دی. هو کله کله کوي پروا نه کوي، اما که په دې باندې مواظبت کوي دا بدعت دی، مکروه دی او دا خلاف د متوارث دی. همدارنګه تاتار خانیه په لومړني جلد کې 608 صفحه کې باب الوتر کې او کبیری په 408 صفحه کې باب التراویح کې دا مسئله ډیر په تفصیل سره څیړي. دا وایي چې نفل به په جمع باندې نه کیږي، وتر به په جمع باندې نه کیږي مګر په رمضان کې، او نفل په جمع باندې کول په سبیل د تداعی چې خلک رابلي دې ته دا مکروه دی. اما که یو اقتدا کوي یو پسې یا دوه اقتدا کوي یو پسې دا مکروه نه دی. اما که اقتدا کوي 3 کسان یو پسې په دې کې د مشایخو اختلاف دی. بعضې وایي چې اقتدا د 4 یو پسې مکروه ده بلا خلاف، اما اقتدا د 3 کې بیا اختلاف دی. هر بهار او هر خزان وایستا شکرونه تل